زما هم چې دلته راغلم تاسو ته د تحفې درکوم د نصیحتونه تاسو ته د بیان الله ته نږدې کېده لرې کېده دا په یو مرتبه کې نه دي چېرې یو سړی دا وایي زه مونځ کوم بل وایي زه مونځ کوم دا دواړه به یو شان الله ته قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دې خلکو صفت کړی دی کوم خلک چې الله ته نږدې کېدو کې د یو بل سره صحابه کرام چې به کله د یو بل سره میلاو شو رضوان الله علیهم اجمعین نو هغوی به یو بل له تحفه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ورکول وی تحفه در نه کم هغه بل به ورته یې راکړه که نه څه تحفه ده وی تحفه یو حدیث دی چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی او د دې نه اوچته تحفه بله نشتي دا خبره غلطه ده که صحیح ده تاسو دې کوي اخي دا خبره صحیح ده که غلطه ده د دې نه اوچته تحفه بله نشتي زما هم چې دلته راغلم تاسو ته د تحفې درکوم د نصیحتونه تاسو ته د بیان تاسو ته دا زما تاسو سره محبت دی د الله د رضا دپاره او دا زما ستاسو یعنې خیرخواهي لټوم نو ځکه مې ډېرې خبرې ذهن ته راځي چې دوی ته دا ووایم دوی ته دا ووایم دوی ته دا ووایم خو لنډ به درته دا ووایم زما په بیانونو کې الحمدلله تاسو اکثر وروڼه یې اوري او خویندې اکثر اوري پای کې به ډېرې مسلې تاسو اورېدلي او انشاءالله نورې به مو ستاسو مخې ته راشي خو دلته یو مختصر په یو اهمه خبره باندې زه یو څو منټه خبرې وکړم هغه دا دی خوشه دی دنیا ته چې وګورو او دی خلکو ته وګورو او دی فتنو ته وګورو او دی بېدینۍ ته وګورو او زموږ دی کمزورتیا ته وګورو او زموږ د دې دین نه لرې کېدو ته وګورو نو دا خبره ښه واضحه ده چې موږ د الله نه ډېر لرې تللي یو که دا څوک مني او که نه مني یعنې ګوره د الله نه لرې کېده مطلب دا نه چې یو سړی د اسلام نه وتی دی دا دینداري چې ده که نه دا ټوله یو شان نه دا مرتبې دي دا ایمانونه یو شان نه ګورئ د چا ایمان ډېر اوچت وي د چا هغه کمزوری د چا هغه ښه کمزوری او کله والعیاذ بالله بلکل د ایمان نه وځي نو دغه شان الله ته نږدې کېده لرې کېده دا په یو مرتبه کې نه دي چېرې یو سړی دا وایي زه مونځ کوم بل وایي زه مونځ کوم دا دواړه به یو شان الله ته نږدې نه ځکه چې نور هم ډېرې خبرې شتي نو که د معاشرې ته وګورو نو د الله نه دا لرې کېده د دیندارۍ نه لرې کېده دا عام شوي دي د فتنو د لاسه د ډېر څه د لاسه چې د مقام د دغه اسبابونه دي چې زه هغه اسباب بیان کړم چې د څه خبرې د لاسه موږ د الله نه لرې شوي یو یا د قرآن او د حدیث نه لرې شوي د مؤمن همیشه دا کوشش وي چې دی نږدې شي خپل رب ته او دا زما هم کوشش دی او دا ستاسو هم کوشش دی بلکې د دنیا کې زموږ د ټولو د پیدایش مقصد هم دا دی چې موږ ځان نږدې کړو الله ته او هغه عرش والا رب چې دی هغه راضي کړو الله ته نږدې کېده دا داسې موضوع ده که په دې باندې سړی په هفتو خبرې وکړي دا نه ختمېږي په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي په مجلداتو کې لیکلي دي په سوونو پاڼو کې خبرې لیکلي دي چې الله ته نږدې کېده څه ته وایي او په څه الله ته نږدې کېدی شي او د څه د لاسه ته د الله نه لرې کېږي دا ټولې خبرې بیان کړي دي ګوره قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دې خلکو صفت کړی دی کوم خلک چې الله ته نږدې کېدو کې د یو بل سره مقابلې کوي او نن سبا خو پیسه الټه ده زموږ مقابلې هغه د پیسو ګټلو دپاره دي د تجارت ډېرولو دپاره دي د بچو د ډېرولو دپاره دي د نوم او د شهرت او دبدبه او رعب د دې دپاره لګیا دي اکثر خلک او ځکه الله وایي الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين الله ألهاكم التكاثر تاسو غافل کړي د ډیروالي د هرس هرس د ډیروالي مال بچی جیداد دبدبه نوم دا ټول هرس الله دې تاسو غافل کړي حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو مقبرو ته لاړئ مقبرو ته تلل دا په دوه قسمه دي یا خو لاړئ مړي م ښخ کړو په خپله او دا مونږ تلي مونږ په خپله خپل خپلوان ښخ کړي دي دې قبرونو ته م کوز کړي دي الله بیا هم تاسو دغه ډیروالي د هرس نه غلي نه شوئ او دویم تفسیر د دې دا دی حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو مړه شوئ خو ستاسو هغه هرس ختم نه شو کله
داسې نه ده پکار. الله وایي سوف تعلمون، ډېر ژر به تاسو ته پته ولګي. خبره ما دا کوله چې الله د هغه خلکو صفت کړی دی کوم چې د یو بل سره مقابله کوي په دې خبره کې چې الله ته به څوک نږدې کېږي. یو څو ایتونه درته وایم او په توجه سره به یې واورئ. الله د مؤمنانو صفت کړی دی او د نیکانو بندگانو صفت یې په سورت بني اسرائیل کې کړی دی. الله وایي يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. الله وی مؤمنان نیکان ملائک بکیم دی دا بندگان دا انبیاؤنا علاوه چې کوم نیکان خلق دی دا ټول یو لار لټی الله ته د نږدې کېدو. ایهم اقرب چې کوم یو به په دوی کې الله ته ډېر نږدې کېږي دوی په دې مقابله کې لګیا دي. دا د انبیاو مقابله ده، دا د نیکانو خلکو مقابله ده، دا د صحابه کرامو مقابله ده، دا د هغه چا مقابله ده چې په الله باندې مهیني، دا د هغه چا مقابله ده چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مهیني، دا د هغه چا مقابله ده چې هغه په قرآن او په حدیث باندې مهیني. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي چې من نافسک فی الدنیا، تا سره چې په دنیا کې څوک مقابلې کوي نو د دنیا روانه ګزارې کوه ورته وایه ما سره دومره ټیم نشتي، زه دومره کمزورې سوچ نه لرم چې تا سره په مقابله شم په هغه څه کې چې هغه فاني ده، زه مصروفه یم په هغه څه کې چې هغه همیشه دپاره باقي ده او هغه آخرت ژوند دی، زه په هغې کې مقابله کوم. نو د مؤمنانو مقابلې هغه په څه کې دي چې څوک به الله ته ډېر نږدې کېږي. سورة الواقعه، سورة الواقعه کې الله رب العزت د مؤمنانو درې قسمه ډلې ذکر کړي دي. قیامت په ورځ به مؤمنان په درې ډلو کې تقسیمېږي. یوه ډله اصحاب المیمنه، ښی طرف والا د عام مؤمنان دي، جنتیان دي. دویمه ډله اصحاب الشمال یا اصحاب المشأمه ورته ویل کېږي، دا ګس لاس والا والعیاذ بالله دا جهنمیان دي. په دې مؤمنانو کې یو بله ډله ده، کېدای شي تعبیر کې خطا شوی هم کله ناکله انسان خبرې کوي سبقت لساني کېږي. سورة الواقعه کې د خلکو درې ډلې ذکر شوي چې په هغې کې دوه د مؤمنانو دي او دا درېیمه ډله کې مؤمنان هم دي کافران هم دي، ځکه چې جهنم ته ګناهګار مؤمن او مسلمان هم تللی شي او کافر به ورته ځي د همیشه دپاره والعیاذ بالله الله یې ته موږ ټول ساتي. خو د مؤمنانو دوه ډلې دي، یو عام مؤمنان دي یو خاص مؤمنان دي. خاص مؤمنان مبارک الله سوی دې ته وکې دی په سورة الواقعه کې والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون الله وی په دنیا کې چې د یو بل سره مقابلې کړي دي په دین کې د یو بل نه مخکې شوي دي، السابقون دوی به جنت ته هم د نورو خلکو نه مخکې ځي. اولئک المقربون دا خلک الله ته ډېر نږدې کړی شوي دي. فایده یاده کوي دا چې دوی مقابلې کړي دي په دنیا کې، والسابقون دوی مقابلې کړي دي، هغه مقابلې د دې لپاره کړي وي چې الله ته نږدې شي. الله وایي اولئک المقربون د هغه مقابلو د لاسه دوی ګټلې ده، د یو بل نه مخکې شوي دي او ما ته رانږدې شوي دي. الله دې موږ هم هغه ته نږدې کړي. دغه شان الله د هغه ملایکو صفت کړی دی کوم ملایک چې الله ته نږدې دي او د هغوی بحث هم په سورة النساء کې شته. الله وی الملائکه المقربون، ملائکه مبارک هم الله دا لفظ استعمال کړی دی المقربون. انبیاء مبارک ما خو لږ ساعت مخکې مختصر خبر وکړه جامع چې د انبیاء د ټولو دا طریقه و چې کوشش وکړو چې الله ته نږدې شي. عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام په هغه 15 پیغمبرانو کې دی چې هغوی ته اولو العزم ویلی کېږي. الله رب العزت بغیر د پلار نه پیدا کړی، یو لویه نښه وه د الله د قدرت. الله د هغه مبارک وی په سورة آل عمران کې، سورة آل عمران کې الله وی د عیسی علیه السلام مبارک وجیها فی
الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللوي عيسى عليه السلام بالدنيا وآخرت کې ډېر مخاوريزو او څنګه مخاوريز نو چې هغه پیغمبر د الله دی. ومن المقربين او دې د نږدې کړی شو نو الله تعالی. موسی علیه السلام دا په پنځه پیغمبرانو کې دی چې اولو العزم ورته ویل کېږي. او زه تاسو ته د زړه نه دا خبره وکړم، الله ته نږدې کېده حقیقي طاقت دی چې کله الله ته نږدې شوې که نه الله به دله داسې طاقت درکړي د عبادت د بندګۍ په دنیا کې ښایسته ژوند، فراخ رزق، حلال روزي، نیکمله بچي، سکون، اطمینان، چې څه غواړې چې هغې ته حیات طیبه ویل کېږي هغه تا ته په دې سره میلاویږي چې کله ته الله ته نږدې شي. نو دا یو طاقت دی، الله دې موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ نږدې کړي هغه ته. موسی علیه السلام په باره کې الله دا خبره ذکر کړې ده په سورت مریم کې. سورت مریم کې 14مه سپاره کې د موسی علیه السلام په باره کې الله څه وایي؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. اللوي ما موسى عليه السلام تواز کړو په تور غر باندې وغه کله چې هغه ملاقات لته او یا د تور غر په خوا کې هلته الله هغه ته اواز کړی هغه سره خبرې کړې وي د موسی علیه السلام سره څنګه چې هغه د شان سره ښایي. وقربناه نجیا، الله وایي هغه ګوره ما ځان ته نږدې کړی، موسی علیه السلام یې ځان ته نږدې کړی.